السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو کتونکو د ډاکټر مفتی اسدګل د طرفه د مشرق ټي وي په دې څانګه کې سحري ټرانسمیشن برکت رمضان کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او چونکې په دې روژه کې د لومړۍ روژې نه زموږ او ستاسو ملګرتیا روانه ده په سحري ټایم کې، نو د مشرق ټي وي دا کوشش دی چې دا دومره برکتي میاشت او بیا په هغې کې دا دومره برکتي وخت په دې کې موږ علمي خبرې وکړو. دې وجې نه موږ ستاسو وړاندې د شریعت احکام بیانو، یو نوی ټاپک، او چې څنګه موږ په هر ځای کې بیانو، په هر یو پروګرام کې چې موږ به د معاشرې خبره کوو، موږ به د دین صرف د جومات او د مدرسې والا خبره نه کوو، بلکې د معاشرې خبره به کوو چې په معاشره کې زموږ سکون څنګه راتلی شي، کمې برایانې دي، موږ دا معاشره څنګه مثالي معاشره جوړېدی شي. نو په دغې عقله به موږ هره ورځ باندې ستاسو وړاندې راځو او ستاسو د طرفه فیډبیک هم موږ ته ماشاءالله ډېر ښه میلاویږي، که د یوټیوب په صورت کې وي او که دقسې مختلف قسمه په سوشل میډیا باندې پروګرامونه اپلوډ کیږي، نو د هغې د هغه کمنټس نه موږ ته اندازه کیږي چې تاسو زموږ پروګرام څومره خوښوئ او څومره انسان ته فایده کیږي. نو دا زموږ دپاره د خوش قسمتۍ خبره ده چې یو انسان خبره وکړي او بیا په هغې باندې څوک عمل وکړي. نو ډېر ملګري موږ ته داسې میلاویږي چې هغې وایي مفتي صاحب دا خبرې موږ ته پهله نه وه پته، یا دا خبره موږ په منبر باندې نه وه اورېدلې، خو ستاسو د پروګرام د وساطت په وجه باندې هغه موږ واورېده. نو الحمدلله په دې باندې زموږ ټول ټیم شکر وباسي چې زموږ د هلې ځلې زموږ دا محنت کم از کم په ځای باندې لګي او څوک نه څوک خو دي چې هغې د دې ټرانسمیشن نه فایده اوچتئ، چونکې دا وخت ډېر زیات قیمتي دی. تاسو به بعض کسانو به پیشمنۍ کړی وي او بعض کسان به اوس پیشمنۍ کوي، خو چونکې زموږ پروګرام ته هم ناستې دي، نو دا هم ډېر یو غټه زموږ دپاره د خوش قسمتۍ او موږ شکریه ادا کوو ستاسو د ټولو چې تاسو په دې وخت کې زموږ په دې نیت سره دا پروګرام ګورئ، دا ټرانسمیشن ګورئ چې ستاسو په علم کې اضافه وشي او بیا دقه علم کې اضافه صرف برای اضافه نه بلکې دا په خپل عمل کې هم راولو. او چونکې زنانه بیا خصوصا زمونږ چې څومره هم دي په کور کې خویندې او میندې، نو هغې دغه پیشمنۍ تیاری ډېرو کسانو به تیار کړي او څه به اوس تیاری. نو نننی پروګرام هم خصوصا په دغې هغه به متعلق دی که یو انسان چا سره ښه وکړي نو بیا د هغه ښه څه بدله ورکول پکار دي، یعنې که فرض که احسان در باندې چا وکړو نو د احسان څه بدله ورکول پکار دي. د شریعت په رڼا کې، د قرآن او د حدیث په رڼا کې موږ ته د احسان څه حکم راکړی شوی دی. نو د ټولو نه پیله خو خوږو کتونکو موږ له شکر ایستل پکار دي په د خپل صحت باندې، په د خپل وخت باندې چې الله تعالی موږ ته دا صحت راکړی دی او په موجوده وخت کې موږ دا یو هفته تقریبا روجې ونیولې او بیا انشاءالله چې صحت راله الله نور راکړي او همدغه قسم ساتي، نو موږ به مخکې هم دا پوره میاشت روجې نیسو. نو د ټولو نه پیله خو د الله تعالی شکر ایستل پکار دي په خپل صحت باندې چې الله تعالی صحت راکړی دی. څومره کسان به وي چې هغې به په دې ارمان کې په د اسپتالونو کې پراته وي چې هغې به روژه نشي نیولی. همدقسې ډېر زموږ خپلوان، زموږ مشران، زموږ کشران، زموږ همزولي، هغې به د هغې ژوند پوره شوی و په دې دنیا کې، نو هغه الله تعالی هغې د دې رمضان نه پیله انتقال ورکو او د ژوند ختم شو. نو د هغې د مغفرت دپاره هم دعاګانې، حالانکې د رمضان چې دا څومره برکتي میاشت ده، نو دا د هر یو انسان دا خواهش وي چې د روژې دا میاشت کم از کم هغه ویني او د دې دا څومره برکات دي چې دا ټول کما حقه هغه حاصل کړي. دا د هر مسلمان خواهش وي. دې وجې نه نبي علیه السلام به هم چې کله دعا غوښتله نو 2 میاشتې پیله به دا دعا غوښتله خوږو کتونکو چې اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، چې یا الله ته موږ له برکت کېدې په دې رجب او شعبان میاشت کې. شعبان د روژې نه یو میاشت پیله او بیا د هغې نه پیله رجب، یعنې 3 میاشتې پیله به نبي علیه السلام دا باقاعده دعا غوښتله د برکت او بیا د خپل د عمر د اضافې. نو د عمر د اضافې دعا غوښتل هم باقاعده جایز دي چې انسان خپل عمر کې اضافې دپاره دعا وکړي. د اضافې مطلب دی چې الله تعالی په هغه عمر کې برکت واچوي. نو د رمضان دومره برکتي میاشت د خوږو کتونکو چې خوږ نبي علیه السلام د دې دپاره دعا کړې ده چې زما ژوند دومره شي چې د میاشت په برکات څومره هم دي د میاشتې چې دا ټول ماته حاصل شي. زموږ او ستاسو ته الله پاک دا موقع راکړې ده د صحت په صورت کې، او دویم د ژوند په صورت کې چې موږ او تاسو یې الله تعالی ژوند راکړی دی. او څنګه چې نن موږ پیشمني ته راپاسېدو نو یو ځل بیا چانس راکړو چې موږ د الله تعالی
په بارګاه کې دغه عبادات وکړو، که هغه د پیشمني په صورت کې وي، که هغه د تهجدو په صورت کې وي، او که هغه د تراویحو په صورت کې وي. دا موقع موږ ته الله تعالی بار بار راکوي، خو د دې موقعو فایده اوچتول دا زموږ او ستاسو په اختیار کې د خوږو کتونکو ډېر ملګري به داسې وي چې هغې پیشمني ته نشي پاسېدی یا نه پاسي، یا د شپې هغې وختي وده شي او وایي چې یاره بس موږ څه لږ ډېر څه وخوړل نو د پیشمني موږ نشو پاسېدی، بس بیا به صرف د سحرې مونځ له پاسو. هغه چې کله اراده د مونځ وکړي نو بیا هغه مونځ هم ترې پاتې چې یو انسان پیشمني له پا نسي. نو زموږ په جوماتونو کې اکثر د روژه کې د سحر مونځ هم وختي کیږي خوږو کتونکو. نو چې کله یو انسان پیشمني نشي کولی یا پیشمني ته نشي پاسېدی نو دنه د سحر جمع هم قضا وي. تاسو به په خپل جوماتونو کې هم کتلی وي چې د سحر مونځ هغه وختي کیږي، او چې څنګه پیشمني وشي نو د هغې نه بعد 15 یا 20 منټه بعد اکثر د سحر مونځ هغه کیږي. که فرض که ستاسو په دغې کې لیټ کیږي نو تاسو بالکل باقاعده موږ ته اطلاع هم راکولی شئ چې یاره زموږ په جومات کې لیټ کیږي. خو اکثر جوماتونو کې زموږ چې څومره هم دي د محلو نو هغې کې دغه وخت تبدیل شي. نو که یو انسان پیشمني ته پا نسېده نو دی اټومیټیکلی د سحر مونځ د ده نه قضا شي یا د سحر جمع خو ترې کم از کم مس شي. نو یو خو دغه روژه او بیا ترې مونځ ترې قضا شو. نو خوږو کتونکو څنګه چې روژه فرض ده دقسې مونځ هم فرض دی. نو که یو انسان روژه ونیسي خو بل فرض ترې قضا شي نو د داسې روژې بیا ده ته هېڅ قسمه فایده نشته دی، ځکه چې روژه ونیسي سړی او بیا نور عبادات ونه کړي یا نور فرایض ترې مشي نو بیا د دې نه خو دا ښه وه چې دی ټوله شپه ایخ پاتې شوی وی او کم از کم که پیشمنۍ کولی او که نه کولی خو چې دا سحرې مونځ یې کړی وی نو دا به ورته زیاته فایده وی. نو یو خو دغه خبره د خوږو کتونکو چې دا میاشت د عباداتو میاشت ده، موږ به په دې کې زیات نه زیات عبادات کوو. دویم دا چې که فرض که یو انسان چې کم زموږ نن عنوان دی، که انسان چا سره ښه وکړي په دې دنیا کې په خپله معاشره کې او ښه څه شی کیدی شي نو ښه داسې ده چې که فرض که په افطاري کې به تاسو کتلي وي خوږو کتونکو زموږ کور ته خو الحمدلله په افطاري کې دومره کسان هر څه راوړي چې زه کور کې کله نه کله ووایم چې موږ لاړو پخلی نه دی پکار چې موږ څه پخلی وکړو. وجه دا ده چې د خلکو دومره فراخي او دومره محبت دی زموږ سره چې هغې چې افطاري ته یو 10 منټه پاتې نو ټولو خلکو خپله ټرې راغیستي او پای سو کې فروټ چاټ وي، سو کې کسټرډ وي، سو کې حلوا وي او سو کې مختلف قسمه سالنې وي. نو هغه ویرایټي ډېره زیاته وي او اسې هم د مولیانو کور ماشاءالله هغه لږ ډېر زیات بارو نه کوي په افطاري ټایم کې خلک ورته ډېر زیات صدقې ورکوي. نو زموږ هم دقه هغه ده چې خلک کافي ماشاءالله صدقې ورکوي په هغې کې. نو که فرض که په ما باندې د احسان وکړو هغې د افطاري په صورت کې نو اوس د دغې احسان بدله څه ورکول پکار دي هغه به نن موږ په پروګرام کې په خپرونه کې په تفصیل سره بیانو چې احسان څه ته ویلی کېږي او بیا د احسان بدله څنګه ورکول پکار دي. که یو کس د احسان بدله ورنه کړله نو بیا څه کول پکار دي. نو د ټولو نه پیله خو خوږو کتونکو د احسان بدله کې د احسان باره کې حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، نبی علیه السلام فرمایي چې هر کله یو انسان په تا باندې احسان وکړو نو د احسان بدله په احسان سره ورکوئ. که فرض که احسان سره نشي ورکولی بدله نو کم از کم ادنا درجه دا ده چې ته د هغه تعریف وکړه چې د فلاني ما سره احسان کړی دی. په دې تعریف باندې ډېر زیات انسان خوشحالیږي. خوږو کتونکو که فرض که تاسو سره چا ښه وکړل او بیا دې په یو مجلس کې د هغه تذکره وکړه چې ما سره د فلاني کس داسې ښه کړي دي یا ستاسو تذکره یې وکړه چې یاره د فلاني کس ما سره ښه کړي دي نو دغه کس چې کوم دی نو ده کې وایي 1 کیلو وینه راکې زیاته شوه نو ځکه چې زما نوم یې واخیسته او زما احسان مندو نو احسان فراموشه کېدل نه دي پکار. دې ته نمک حرامي وایي چې یو انسان سره ته ښه وکړې او په بدله کې هغه نستا ښه یاد کی او الټه د سره بد وکړي. نو خوږو کتونکو څنګه چې حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه حدیث شریف ما تاسو ته بیان کړ چې که نور اسم نشي کولی د احسان بدله په احسان سره نشي ورکولی نو کم از کم درجه دا ده چې ته به د هغه تعریف کې ځای په ځای باندې چې ما سره دا احسان کړی دی او زه د ده احسانمن یم. نو غیرتمند سړی هغه چرته هم خپل احسان ایری نه چې څوک پې احسان وکړي او هغه کس نه ایری کم محسن دی چې چا ورسره احسان کړي د هغه ټول عمر د هغه ته سترګې ښکته مطلب دا نه دی چې یاره د هغه هره خبره به مني خو صرف دومره ده چې هغه ته دا احساس ورکوي چې ته په فلاني ځای کې زما
په کار راغلی وي نو څنګه چې د اردو محاوره ده چې دوست و جو مصیبت میں کام آئے نو ظاهره خبره ده دوستان خو زمونږ او ستاسو ډېر زیات دي خو چې کله انسان ته د یو دوست ډېر زیات ضرورت وي او بیا په هغه ضرورت په ټیم کې یو دوست راشي او د ده څه نه څه مدد وکړي نو دغه کس د ده نه چرته هم نه ایریږي یو اسان مثال حضرات ورکوي زمونږ مشران چې کله یو انسان ډوبیږي او هغه ډوبېدو په ټیم کې ده ته چا لاس ورکړو وایي دغه لاس د ده نه چرته هم نه ایریږي چې یاره دا چا د ډوبېدو نه دی بچ کو منګ وګورو نو منګ باندې مختلف قسمه تکالیف راځي او چې هر څنګه تکلیف راشي نو منګ فورا خپل قریبي رشته دارو ته قریبي دوستانو ته هغه اطلاع ورکو چې هغوی زموږ مدد وکړي خو د بده مرغه کافي کسان داسې وي چې هغه په هغه ټیم کې زموږ ته څه نه څه عذر پیش کړي څه پکې معقول عذر وي او څه چې کوم دی نو رانه ځان خلاص کړي خو یو نیم کس چې کوم دی نو هغه راشي او منګ سره کومک وکړي منګ سره مدد وکړي په دغه ټیم کې نو دا مدد صرف اور صرف مالی مدد نه دی خوږو کتونکو بلکې دا ذهني مدد هم کیدی شي چې یو کس ته مورل سپورټ ورکړي چې یریږي رایریږي به نه زه د سره یم او چې څه قسمه مشکلات وي نو زه به ستا مدد کوم نو دا مورل سپورټ هم ډېر زیات غټ رول پلی کوي خوږو کتونکو د سایکالوجي اصول دی چې منګه یو انسان چې کله مار اوچی شي نو د مار د زهرو نه دومره نه د مړ کیږي څومره چې دی د هغه مار د زهرو د یرې نه مړ کیږي ځکه چې دی یره د ده په دې بدن کې ده د مار د زهر نه همدقسې د ذهني مضبوطیا دا ډېر زیات غټ رول پلی کوي نو که انسان هر څومره ذهني طور مضبوطي خو چې کله پې د بل کس مټې پرتې وي په دې اوږه باندې نو ده ته لږ ډېر سپورټ حاصل وي چې چلو بی زه یوازې نه یم نو خوږو کتونکو داسې کس بیا زموږ نه هېرېږي نه او داسې هېرول پکار هم نه دي چې یو انسان زموږ په دومره مشکل کې په کار راغی نو د ټولو نه پیله خو د الله تعالی شکر ایستل پکار دی چې موږ ته یو ځل بیا موقع راکړه په دغه پیشمني کې بیا په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي بار بار وبالوالدین احسانا چې والدینو سره احسان سره راځئ احسان سره سلوک کوئ د خپل والدینو سره تر دې پورې چې منګه خو اکثر په حدیثو کې د مور حقوق اورو چې د مور دومره حق دی خو د والد صاحب باره کې الله نبی علیه السلام فرمایي چې که فرض که یو انسان غواړي چې زما نه د الله رضا شي دی د خپل پلار رضا کي وایي د پلار په رضا کې د الله تعالی رضا پرته ده یا د الله تعالی رضا د پلار په رضا کې پرته ده څومره غټه هستي ده چې یو انسان خپل پلار رضا کي او پلار ته خوشحاله وي نو بیا هغه الله تعالی رضامندي اټومیټیکلی د پلار په رضا کې راځي نو خوږو کتونکو یو ځل واقعه بیانوم بیا به زموږ سره د وړې دمې وخت شوی دی نو هغه واقعه دا ده چې یو ځل نبي علیه السلام له د یو بوډا سړی راغی او هغه د خپل زوی شکایت وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما زوی زما خیال نه ساتي او مالا په خپل مال کې څه حصه نه راکوي نو د ټول بس د خپل ښځو د بچو دی او د ما ته هېڅ قسمه توجه نه راکوي نبی علیه السلام هغه زوی راوغوښته او ورته وویل چې همداسې ده زوی یې بلکل اقراري وویل چې بلکل همداسې ده او بس زه په بچو کې دومره اخته یم او د ښځې خیال ساتم چې بلکل مې پلار ته اړو خیال نه دی شوی نبي علیه السلام هغه لاس ولونیو او د دې سړي په لاس کې ورکو د دې پلار په او ورته وایي چې انت ومالک لابیکا ته او ستا مال دا ټول ستا د پلار دی چې څنګه دې خوښه ده همقسې به د دې استعمالوي او ته هم د ده نه پیدا یې دومره غټه درجه پلار ته ورکړه ده او بیا د مور باره کې فرمایي نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی چې کاش چې زما مور ژوندی وی او زه په فرض مونځ ولاړ وی په فرض مونځ په نفلو باندې نه او هغې ما ته اواز کړی وی چې یا محمد او ما ورته هغه فرض مونځ مات کړی وی خوږو کتونکو او ما ورته ویلی وی چې جی څه وی راته نو مطلب دا دی چې د مور دومره غټ حق چې د مور درته اواز وکړي خامخا به اواز ورکوې موږ څه چل وکړو موږ فورا چې کوم دی نو څوک اواز وکړي یا راته مور اواز وکړي یا پلار نو موږ دا تندی داسې تریو کړو چې بیا راته اواز وکړو چې بیا راته څه کار کوي دومره غټ هغه موږ ته درجه راکړې د خوږو کتونکو والدینو ته چې دې سره د احسان سلوک کوئ وجه دا ده چې زموږ او ستاسو وجود هغه د دې ماتحت دی د دې د وجې نه موږ او تاسو په دې دنیا کې یو که فرض که د والدین نه وی نو موږ او تاسو به د دنیا ته راتلی نه موږ او تاسو به د عباداتو ته جوړېدی نه موږ او تاسو باندې به د رمضان برکات نه راتلی نو دا ټول د دې مرهونې منت دي چې دې موږ ته دا وجود راکړه او دا د دې برکات دي نو موږ له د دې احسانمند کېدل پکار دي خوږو کتونکو دې ته هر ټیم سر ښکته کول پکار دي چې انسان سر دې ته ښکته وي او د دې هره خبره منل دي باقي اوس که فرض که د دې نه علاوه موږ باندې څوک احسان وکړي نو هغه احسان بدله څنګه ورکول دي زموږ سره د وړې دمې وخت شوی دی به تفصیل سره بیانو د وړې دمې نه بعد
د وړې دمې نه یو ځل بیا په خیر علی خوږو کتونکو منګه خبره کوله په احسان باندې چې د والدینو سره احسان کول چونکې زمونږ او ستاسو وجود هغه هم د دې مور پلار د برکته دی نو پکار ده چې منګه د دې حق ادا کولو کوشش وکړو. کوشش مې ته ځکه یاد کړ چې ادا کول خو شونه خو چې صرف کوشش منګه وکړو نو کم از کم دومره به شي چې د دې دا زړه به خوشحاله شي. نو د الله تعالی رضا د پلار په رضا کې ده. نو ظاهره خبره ده چې یو انسان د الله تعالی رضامندۍ سوال کوي نو هغه د خپل پلار خوشحاله ساتي نو د الله تعالی رضا به ورته حاصلیږي. همدغه رنګې د مور حق مې درته بیان کړه چې نبی علیه السلام په حدیث شریف کې څه فرمایي چې کله دی اواز وکړي یا د دې څه کار وي نو په هغې باندې تندی تریوول بالکل نه دي پکار بلکې ډېر په خوش مزاجۍ سره په داسې انداز سره لکه څنګه چې زه تاسو سره لګیا یم او زما په چهرې باندې تاسو ته لږ شانته کې مسکراهټ ښکاري نو خوږو کتونکو دا د چهرې هغه بشاشت دی چې د دې په خبرو باندې د دې په اواز باندې بالکل خفه کیږئ مه بلکې په هغې باندې شکر وباسئ چې شکر دی چې ژوندي دي. په زرګونو لکونو کسان داسې دي چې د خپل والدینو نه محرومه دي د هغې وخت په دې دنیا کې پوره و چا نه الله تعالی په ماشوموالي کې واخیستل چا نه په ځوانۍ کې چا نه په ډېر زیات عمر کې خو هر عمر کې چې والدین د دې دنیا نه لاړ شي نو هغه بچي ورپسې لږ ارمان کوي. خوږو کتونکو نو که فرض که تاسو زمونږ کې د چا هم والدین وفات شوي وي یو یا دواړه نو الله تعالی د هغې ته مغفرت کامل مغفرت نصیب کړي. دا میاشت د دعاګانو ده په دې میاشت کې به موږ هغې ته هم خصوصي دعاګانې کوو چونکې د قبولیت ګړی دی د پیشمني وخت دی نو تاسو به په دې وخت کې خامخا دعاګانې کوئ. خوږو کتونکو زه هره پیره تاسو ته په دې وخت کې ځکه دا یاد دهاني در کوم چې دا وخت د قبولیت وخت دی. الله تعالی بالکل اخري اسمان ته راغلی دی او فرمایي چې څوک شته چې زما نه وغواړي او څوک شته چې هغه زما نه بخښنه غواړي او زه یې وبخم څوک شته چې د هغه څه ضرورت وي او زه ول هغه ضرورت پوره کړم. دا وخت د ضرورت د پوره کولو وخت دی. نو اوس زمونږ او ستاسو دغه سوال پکار دی چې یا الله زما والدین چې کم وفات شوي دي زما رشته دار چې کم وفات شوي دي نو الله تعالی هغې ته کامل مغفرت نصیب کړي او چې څومره د هغې سیئات و ګناهونه و الله تعالی ته درګذر وکړي چې بالکل داسې هر څه ورته معاف کړي. دا د هغې د احسان یوه بدله کیدی شي. همدغه رنګې که فرض که د الله تعالی وایي چې ته شکر وباسې نو لئن شکرتم لازیدنکم الله تعالی موږ ته صحت راکړی دی ژوند راکړی دی نو الله فرمایي معذرت غواړم الله تعالی فرمایي که ته شکر وباسې نو په دغه شکر باندې به زه تعالی مزید اضافه هم در کوم. نو که الله تعالی په دې صحت باندې موږ شکر ادا کړو الله تعالی به موږ ته همدقسې دا صحت دا ټوله میاشت ساتي. خو که موږ شکر ادا نه کړو او موږ چې څنګه مخکې ویلي چې د انسان فطرت چې کوم دی نو هغه دا دی ناشکري وي ده ته سل نعمتونه حاصل وي خو یو ورته نه حاصل. شیطان ورته دا یو نعمت دومره هایلایټ کړي او دومره ورته مخامخ کړي چې ده نه د خپل سل نعمتونه دا ایر وي او هغه یو ورته ښکاري چې هغه کم ورته نه دی حاصل. نو که په دې سل نعمتونو باندې موږ شکر ادا کړو نو موږ ته به الله تعالی دغه یو هم راکړي. نو د الله تعالی هم شکر ایستل پکار دي. دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې کوم کس د انسان شکر نه ادا کوي هغه د الله تعالی هم شکر نشي ادا کولی. نو که یو انسان په موږ باندې احسان وکړي نو د دغه احسان بدله احسان سره ورکول غواړي. بیا ورته دا نه وي چې یاره دا خو ډېر وړوکې تحفه دې راکړله. دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي که تاسو په یو بل کې محبت پیدا کول غواړئ چې یاره تاسو وایئ چې زما د فلاني سړي سره د فلاني کس سره محبت پیدا شي نو تحادو تحابو تاسو یو بل ته لږ هدیې ورکوئ یعنی ګفټونه ورکوئ د دغه ګفټونو سره به تاسو کې محبت پیدا کېږي. نو که یو کس تاسو له ګفټ درکړو په دغه ګفټ به طور احسان دی چې تاسو باندې احسان وکړو هغه درته ګفټ درکړو. اوس تاسو له پکار دي چې هر کله درته الله تعالی وس درکړي یا موقع میلاو شي نو تاسو هم ورته ګفټ ورکوئ څه نه څه هغه ورکوئ. که دا وس درته خدای نه درکړی یا دا وس ستاسو نه وي چې تاسو هغه ته هدیه ورکوئ نو پکار ده چې تاسو بیا په مجالسو کې د دغې تذکره وکړئ چې دا سوټ ماله د فلاني کس اخیستی دی ډېر بهترین سوټ دی دا ګړۍ ماله د فلاني کس اخیستی ده دا ډېر بهترین د هغه راته ګفټ کړې ده. نو په دې باندې به هغه ته لږ ډېر هغه حوصله افزایي میلاویږي. دا اصل چې کوم دی نو د احسان منل دي چې یاره یو کس په ما باندې احسان وکړو. خو خوږو کتونکو بیا داسې زموږ بعض ملګري داسې وي چې هغې ته چې څوک څه تحفه ورکړي نو د هغه تحفې قیمت تپوس کوي چې دا په څو باندې مطلب یې دی چې که فرض که ارزانه وي نو بیا دومره قیمتي نه ده خو که نه لږه ګرانه وي نو بیا د هغې قیمت زیات دی. نو انکیس که دغسې څوک کوي نو دا ډېر غلط عادت دی. خوږو کتونکو بالکل هېڅ قسمه داسې تپوس نه دي کول پکار ځکه چې د هدیې او د ګفټ هېڅ قسمه قیمت نه وي هغه قیمت بېشبها وي. نو چې قیمت یې نه وي نو ظاهره خبره ده بیا د هغې د قیمت تپوس کول واړو څه توک نه جوړېږي. نو چې کوم
ملګري تحفې ورکوي نو په هغې باندې خوشحالیږئ او د هغې اظهار هم کوئ. بیا که تاسو تحفه ورکولی شئ نو ورکئ، که نه شئ ورکولی نو کم از کم تعریف د هغه کوئ، د هغه احسانمند اوسیږئ. اصل احسان دغه دی. خو په دې کې زموږ په معاشره کې خوږو کتونکو یو ډېر غلط رواج راغلی دی د دې بدلې ده چې یو انسان وایي چې ما درته دا ګفت درکړی نو هغه ګفت اوس به د هغې په بدله کې ماله دقه شان یا د دې په بدله کې ښه ګفت راکې. دې ته ویلی کېږي د بدلې هغه چې بدله زه درته ګفت در کوم خو ما ته به هم داسې ګفت راکې. او اکثر که تاسو هغه کړي موږ په دې پښتنه سیمه کې په مختلف قسمه تقاریبو کې که هغه د ودونو تقریب وي یا چېرته څه داسې د خوشحالۍ څه هغه وي نو دا زنانه په کور کې پیسې ورکړي د هغه کور والا ته که هغه 50 روپۍ وي که هغه 100 روپۍ وي نو چې هغه چاله پیسې ورکړي نو هغه یې ځان سره یادې ساتي چې د فلانې زنانه ماله 100 روپۍ راکړې وې او چې کله بیا د هغې په کور کې څه خوشحالي نو زه به له هم 100 روپۍ ورکوم 200 وله بلکل نه ورکوم. د ځکه د معاشرې خبره کوو خوږو کتونکو چې دا معاشره زما او ستاسو نه جوړه ده همدقسې به موږ په دې کې تبدیلي راولو. د بار نه به څوک کسان نه راځي نو دا خبره زما د معاشرې ده، دا خبره ستاسو د معاشرې هم ده. تاسو به هم کتلي وي چې کومه زنانه په کم تقریب کې څومره پیسې ورکړي په بدله کې همغې عمره پیسې هغې ته میلاویږي. مطلب دا دی چې د بدلې هغه روایات او د دې هغه رسم دغه دی چې بی زه به اضافي نه ورکوم. که اضافي مې ورکړله نو هغه به ما ته تکلیف رسي، که کمه مې ورکړله نو بیا مې هغه نه پرېږدي چې ما خو دله 100 روپۍ درکړې وې او تا راله 50 راکړې. نو د احسان بدله په احسان سره ورکول دي، د دې نه دا رواج نه دي جوړول چې یاره دا خامخا رواج دی. نو که هر انسان د سره ښه وکړي پکار ده چې په بدله کې ورسره ښه وکړی شي. خوږو کتونکو همدقه رنګې که فرض که یو انسان چېرته اسپتال ته ځي نو په دغه اسپتال کې ظاهره خبره ده چې سړی اسپتال ته ځي نو د مریض تپوس له ځي نو څه نه څه اول خو دا عیادت کول چې د مریض تپوس له ځي دا په خپله ثواب دی. تر دې پورې چې نبي علیه السلام فرمایي که یو کس سحر لاړو او عیادت یې وکړو د یو کس مریض پوښتنه یې وکړله او د هغه نه یې تپوس وکړو چې ته څنګه نو 70,000 فرشتې د ماښامه پورې د ده دپاره د مغفرت د بخښنې دعاګانې کوي. او که فرض که ماښام لاړو نو د سحره پورې د ده دپاره 70,000 فرشتې د مغفرت دعاګانې کوي. څومره غټ فضیلت راغلی دی د بیمار پرسۍ او د مریض عیادت. خو موږ د دې موقع نه فایده نه اوچتوو، اکثر موږ ته پته نه وي یا هم چېرته غور ورته نه کړی نو که موږ په دې نیت باندې د مریض تپوس له ځو چې موږ به فرشتې موږ دپاره مغفرت دعاګانې کوي نو تپوس خو موږ هسې هم کوو، خو زموږ رشته دار دی خو کم از کم د هغه مغفرت والا هغه به هم راته میلاو شي چې د فرشتو په دعاګانو کې به شامل شو. خو چې هر کله موږ ځو نو پکار ده چې تش لاس لاړ نه شو، څه نه څه ورله ویسو. او زما ذاتي رای دا د خوږو کتونکو چې اکثر موږ ځو نو موږ ځان سره فروټ ویسو یا څه ویسو. په اسپتال کې انسان ته د فروټو او د خوراک نه زیات د پیسو ضرورت وي. که فرض که موږ پیسې ورکو په یو لفافه کې بند نو دا به د هغه دپاره ډېر زیات مفید وي، هغه به پې خپل ضرورت پوره کړي. په اسپتال کې هغه هلته څه عیش و عشرت له نه دی دیره، هغه به د ډاکټر فیس، هغه به د دوایانو خرچه په هغې باندې برداشت کړي. نو دا یو بهترین عادت جوړېدی شي که فرض که موږ داسې وکړو. موږ چې ځو نو موږ ځان سره ګوتې ډکه اخیستې د فروټو یا د جوسو نو چې هلته لاړ شو په میز باندې ورته کېدو یا په کټ باندې کېدو نو هغه زموږ هم زموږ نه زیات کسانو راوړي فروټ نو هغې هم راوړي، هغه هم څښا شي او موږ چې کوم راوړي نو هغې ته هم څه دومره خاص ضرورت نه وي. خو د دې په برعکس که موږ واده له ځو نو ودونو کې موږ لفافه ورکوو او لفافه کې موږ دا رسم جوړ کړی دی چې بی موږ به خامخا هغه ته په دغه لفافه کې پیسې بندې ایښي. نو خوږو کتونکو چېرته چې ضرورت دی نو هغلته یې موږ نه ورکوو او چېرته چې ضرورت نه دی نو هلته موږ خپل د دکاوې دپاره خپل د ښودنې دپاره دغه رسم شروع کړی دی. ما چې څنګه وویې چې زموږ معاشره هله تبدیلېدی شي چې موږ د دې بعض څیزونو نه موږ لږ شانته کې هغه وکړو او موږ دا تبدیلي راولو. دا تبدیلي به څنګه راولو، د کم ځای نه به شروع کیږي او دا کار ما او تاسو څنګه شروع کولی شو او د دې پروګرام موږ ته څه فایده کیدی شي په هغې باره کې به خبره کوو. خو زموږ سره د وړې دمې وخت شوی دی، دا ټول تفصیل به موږ د وړې دمې نه بعد هغه کوو. چېرته ځئ مو انشاءالله راځو د مزید تفصیل سره. وړې دمې نه بعد یو ځل بیا په خیرالۍ خوږو کتونکو د دمې نه پیله موږ د احسان خبره کوله. نو احسان بدله احسان سره ورکول پکار دي.
خو د احسان چې کوم شرعي تعریف راغلی دی نو موږ د پروګرام په ابتدا کې تاسو ته وویې چې کله جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته راغی او کېناسته نو تپوس یې وکړه چې مل احسان چې د احسان مطلب څه دی نو نبی علیه السلام مبارک ورته همدقسې تعریف وکړو چې الاحسان ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک چې د احسان مطلب دا دی چې ته کله عبادت کې نو هغه داسې وکړه چې الله تعالی ته ویني او که فرض که ته الله تعالی نه ویني نو الله خو ته ویني او یقینا چې الله خو موږ ټول ویني په دې مبارک وخت کې چې موږ څنګه عمل کوو نو اوس هم موږ الله تعالی ویني خو که دا کیفیت موږ ته حاصل شو چې الله تعالی موږ وینو په دې ټیم کې نو دا ډېره اعلی درجه ده د بزرګۍ او دغه کیفیت حاصلېدل کافي ګرانه ده خو ناممکنه نه ده خوږو کتونکو نو که فرض که یو انسان ته وویلی شي چې دا مونځ ستا اخري مونځ دی د هغه د مونځ کیفیت به یکدم بدل شي همدقه رنګې که انسان ته پته ولګي چې نن ورځ زما اخري ورځ ده په دې دنیا کې که پیله نه ورته پته نو ستاسو څه خیال دی چې هغه به دغه ورځ څنګه تیروي چونکې خبره د احسان شروع ده خوږو کتونکو نو احسان په عباداتو کې صرف نه دی بلکې په معاملاتو کې هم دی او چې هر کله د معاملاتو خبره راشي نو په دې ټیم کې چې زنانه کمې لګیا دي زموږ خویندې زموږ میندې نو هغې په کورونو کې لګیا دي او زموږ دپاره پیشمنۍ تیاری نو د هغې غټه قرباني دا د خوږو کتونکو چې که فرض کا موږ له پیشمنۍ تیاری نو هغه اهمیت یې هغې کسانو ته پته لګي چې کم مسافر دي زموږ مسافر رونه چې ځان له په خپله پیشمنۍ تیاری نو دا انتهایی مشکل کار دی او زه خپل هم په هاسټل کې پاتې شوی یم نو ما ته اندازه شته چې د هاسټل کې د پیشمنۍ پاسېدل څومره ګران دي او بیا د هغې نه بعد پکې سحري تیارول دا پکې یو اضافي مشقت وي نو زموږ کور کې چې څومره زنانه دي نو هغې زموږ نه پیله پاسي او موږ هله پاسئ چې کله په دسترخوان باندې هر څه کیږي نو خوږو کتونکو اصل د مقصد خبره دا ده چې د احسان بدله احسان سره ورکول یا احسان منل که فرض که موږ دې زنانو ته صرف د شکریې یو دوه جملې وویلې چې ډېره مهرباني تا زموږ دپاره دومره ځان په عذاب کو په دې یو جمله باندې هغې کې من وینه زیاتیږي او چونکې زنانه زموږ ډېرې حساسې هم وي نو په دې څیزونو باندې ډېر زیات خوشحالي هغې ته میلاویږي خوږو کتونکو ذاتي تجربه د سره نن شیر کوم چې نن تاسو د دې تعریف وکئ او یا نن صرف دومره د هغې ته ووایئ چې یاره ډېره مهرباني صرف شکریه یې ادا کوئ نن ماښام به انشاءالله تاسو ته ډېر سپیشل سیز دا پخئ او ډېر د زړه نه به پخئ پخئ خو یاسم خو ډېر د زړه نه به درته انشاءالله نن ماښامې هم بهترین میلاویږي او بیا به سبا سحر هم میلاویږي نو دا تجربه تاسو روزانه کوئ که فرض که زموږ کم ملګري بهترین افطاري بهترین پیشمنۍ غواړي او ډېر په سکون او چین سره غواړي نو پکار ده چې د زنانو شکریه ادا کړی شي دا د هغې احسان دی په موږ باندې چې هغې راځي او زموږ دپاره دومره خواري کوي او چونکې موسم هم داسې ډېر نه ګرم دی نه یخ دی معتدل دی نو ظاهره خبره ده چې څنګه موږ له خوب راځي د پیشمني نو هغې غریبانانو له هم خوب ورځي چې څنګه موږ ستړي نو دقسې هغې هم ستړي خو هغې بیا هم دا هر څه زموږ دپاره دغه قرباني کوي نو پکار ده چې موږ د هغې لږ شانته کې شکریه ادا کړو که فرض که یو کس وایي چې زه شکریه نشم ادا کولی یا ماته ځان بد لګي یا پته نشته چې په رکاوټ دی راکې زه ورته نشم ویلی نو د هغې ډېر اسان صورت دا دی خوږو کتونکو چې موږ یې ځان سره چېرته بهر چکر له بوځو د کور زنانه دغه هم د شکریه یو صورت جوړېدی شي یا دا هم جوړېدی شي چې که فرض که زه ورته څه تحفه والم او هغه تحفه ورته ورکړم یا دا هم کیدی شي چې موږ د بهر نه یو ماښامي له یا یو افطاري له سحري له څه اډر کړو ورته ویو چې یاره نن ته کار مه کوه نن ما سپیشل او هغه د هغې د خوښې څیز چې موږ ترې تپوس وکړو نو خیر هغه زموږ دپاره څومره قربانیانې ورکوي نو پکار ده چې موږ هم لږه کله ناکله قرباني ورکړو ما درته خپله تجربه شیر کړله ما درته خپل یو تجویز ووي تاسو په دې باندې عمل وکړئ او موږ ته به بیا وایئ چې تاسو پرې عمل کړی دی او که نه دی کړی او د هغې څه نتیجه راووته زه خو درته په دې باندې شرطیاً ویلی شم چې د دې نتیجه به همیشه مثبت راوځي پازیټیو ریزلټ که غواړئ نو د زنانه تعریف شروع کوئ د پیشمني په وخت کې دا څومره بدقسمتي د خوږو کتونکو موږ ته بعض شکایات داسې میلاویږي چې څه ټیم کې وایي چې زه زنانه فرمایي چې کله دا سړي راپاسوم نو په هغه ټیم کې هم د دې موډ آف وي او خبرې بالکل نه کوي همدقسې په افطاري کې موډ آف وي او بالکل خبرې نه کوي نو اخر موږ دا موډ آف کول دا د روژې څه لازمي حصه خو نه ده پکار ده چې موږ په چهرې باندې بشاشت وساتو پکار ده چې مسکراهټ وساتو او یو هلکې سي مسکراهټ دا باقاعده صدقه د صدقې ثواب میلاویږي نو که فرض که خبرې نم کو خو چې کم از کم د چهرې نه موږ چاته دا تاثر ورنه کړو د مخ نه موږ چاته دا تاثر ورنه کړو چې زه خو بالکل د خبرو کولو په موډ کې نه یم یا زه بالکل په داسې حالت کې یم چې ما سره ګوره څوک خبرې ونه کړي نو زموږ اکثر پښتو کې وایي په پوزه باندې مچ نه پرېږدي نو هغسې غصې والا حالت دغې نه منع کړی شوی دی نو پکار ده چې هغې زموږ دپاره دومره قرباني ورکوي نو چې موږ ورسره لږ شانته کې د هسي مذاق خبرې کوو د پیشمني په وخت کې یا د افطاري په وخت کې په دې وړو وړو خبرو باندې هغې خوشحالېږي د هغې
زړه ته لږ سکون میلاویږي او لږ شانته کې هغه احساس ورته کیږي چې موږ کوم محنت کوو نو هغه ضایع نه ځي، بلکې ظاهره خبره ده دا یو د انسان فطرت دی چې یو کس ته څه اپریسیشن نه میلاویږي، تایید نه میلاویږي، نو د هغه زړه ورو ورو ماتیږي. خو چې کله ورته تایید میلاو شي نو فورا هغه جذبه نور هم زیاته شي چې یاره دا جذبه څنګه چې ماشوم کله مونځ وکړي په لومبي ځل نو موږ هغه ته لږ ډېر تحفه ورکړو، یا زموږ ماشومان اکثر چې روژه ونیسي نو موږ په اخبارونو کې تصویران ورکړو، وایو چې یاره لومبی روژه کشی فلاني ماشوم وکړه ده، په دې یو تصویر باندې هغه ته څومره حوصله افزایي او څومره حوصله میلاویږي چې آینده روژې دپاره هغه نور هم تیاریوي چې یاره بس ما خو یوه ونیوله دومره غټه کارنامه وشوه، اوس به زه آینده هم دقسې کوم. نو خوږو کتونکو که فرض که د الله تعالی احسان دی نو الله تعالی هم فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم، زه به در باندې نعمتونه زیات کم. او که د انسان احسان دی نو الله همغه اصول دی چې په انسان باندې هم احسان کول پکار دی او بیا د احسان بدله په احسان سره ورکول پکار دی. او د احسان دا حکم صرف د انسانانو پورې نه دی بلکې دا د ځناورو پورې هم دی. څنګه مخکې موږ بیان کړي دي خوږو کتونکو په مختلف پروګرامونو کې په مختلف مجالسو کې چې نبی علیه السلام حدیث شریف مفهوم دی چې کله تاسو قرباني کوئ یا زناور حلالوئ نو په هغه ټیم کې زناور باندې احسان دا دی چې تاسو چاړه بالکل تیره ساتئ، ځکه چې دغه تکلیف دی وخت دا چې څومره کم نه کم وي نو دومره به په ده باندې احسان کیږي. دویم حکم یې دا راکړی دی چې که فرض که تاسو زناور حلالوئ نو که چېرته دوه درې زناور یو ځای ولاړي نو د هغه یو زناور د دوو زناورو په مخ کې دا بل زناور مه حلالوئ، ځکه چې هغه ته خو دا احساس کیږي که نه چې اوس یې زموږ نه دا یو زناور بوتو او دی به اوس حلالوي او دې نه بعد به زموږ نمبر وي. نو مرګ خو هسې هم ګران دی خوږو کتونکو، خو د مرګ دا انتظار یا د مرګ د حالت انتظار کول چې اوس به زما نمبر راځي دا د هغې نه هم زیات ګران دی. تاسو چېرته الله دې موږ ټول وساتي د یو داسې قیدي چې د هغه پانسي ډیو شوي وي او د پانسۍ اډر پې شوي او ورته پته وي چې سبا به زه پانسي کېږم، نو نن شپه او نن ورځ به هغې کې وینه بالکل وچه شوي ځکه چې هغه ته پته ده چې زما سبا پانسي ده. نو همدقسې د زناورو هم حالت دی چې زناور ته پته ولګي چې دا یوې رانه بوته نو په هغې باندې هم د احسان کولو هغه راغلی ده. همدغه رنګې که فرض که یو کس په پسه چاړه باندې زناور حلالوي نو زناور ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي. په پسه چاړه باندې پکار ده چې په تیره چاړه باندې دا کېږي. دا ټول د مخلوقاتو حکم موږ ته الله تعالی د نبي علیه السلام په طور باندې د نبي علیه السلام په احادیثو کې موږ ته هم راکړی دی، په قرآن مجید کې هم راکړی دی چې تاسو د احسان معامله کوئ. دې وجې نه الله تعالی فرمایي وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها، چې هر کله تاسو باندې څوک سلامتیا ووایي نو پکار ده چې تاسو بهترین انداز سره د هغه بدله ورکوئ. که بیا بالکل بدله نشئ ورکولی نو بهترین صورت یې دا دی خوږو کتونکو چې تاسو د هغې تعریف وکئ، چې بدله نشم درکولی خو کم از کم تعریف خو دې کوم. هغه زمونږ مشران هغه زمونږ خاندان والا چې څوک چا به موږ باندې احسان کړي خو اوس په دې دنیا کې نشته دی، نو اکثر زمونږ ملګري دا تپوس هم کوي وایي چې یاره بیا د هغې د احسان بدله څنګه ورکولی شو. نو خوږو کتونکو د هغې د احسان بدله موږ د هغې دپاره د دعاګانو په صورت کې ورکولی شو. د مغفرت دعاګانې د هغې دپاره غواړو، موږ د هغې په قبر باندې حاضري کوو، هلته ورته سوره فاتحه ویو، یا چې څومره موږ ته د قرآن مجید نه څه هغه یادې دي یا څه مسنون دعاګانې موږ ته یادې دي پکار ده چې موږ د هغې دپاره غواړو. نو اوس چې د هغې دپاره موږ څومره دعاګانې غواړو او څو پورې موږ ژوندي یو نو دا د هغې د هغه احسان بدله احسان سره ورکول دي. یعنې اکثر دا حکم زیاتتر د والدینو په باره کې راځي او زیاتتر موږ نه ملګري د والدینو تپوس کوي چې یاره زموږ والدین یو یا دواړه وفات شوي دي، موږ اوس د دواړو هغه د احسان څنګه ادا کولی شو. نو خوږو کتونکو د والدینو د احسان بدله خو بالکل نشي ورکولی کېدی، نه د پلار د احساناتو بدله او نه د مور د احساناتو بدله، خو صرف دومره ده چې کم از کم موږ سره یو احسان کړی دی، زموږ او ستاسو د وجود ذریعه جوړه شوې ده، نو موږ د هغې دپاره د مغفرت دعاګانې غوښتی شو او غواړي هم هر څوک یې غواړي خپل مور او پلار ته، بلکې هر کله چې موږ لاس اوچتو نو په هغې کې اول او یادو چې یاره یا الله زما مور او پلار وبخې، نو دغه مور او پلار چې پکې راځي نو دا همدغه والدین دي. نو کله ناکله بیا د هغې قبر ته تګ، هغې ته درود شریف ویل چې کثرت سره ویل یا دعاګانې ویل یا د آیتونه د قرآن چې څه راته هغه وي سوره فاتحه کم از کم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا صورتونه ویل او په هغې باندې چوف کول. که فرض که نزو نو د کور نه ورته دعاګانې کوو، د پېشمني وخت کې خصوصي دعاګانې قبلیږي. خوږو کتونکو چونکې د دعا د قبولیت وخت دی نو خپل زموږ څومره مشران د دې دنیا نه تللي دي نو هغې دپاره د مغفرت دعاګانې په دې ټایم کې وکئ. کم کسان چې موجود دي خو صحت ولا الله نه دی ورکړی په دې کال باندې یا لږ کمزوري دي یا بیمار دي په کورونو کې پراته دي، هغې ته خصوصي دعا وکئ چې الله تعالی ورته صحت کامله عاجله مستمره نصیب کړي.
کم کسان چې موجود دي او په صحت باندې دي او ښه ماشاءالله روجې نیسي نو د ځان دپاره هم او د هغې دپاره هم دعاګانې کوئ چې الله تعالی یې همدقسې صحتمند ساتي ځکه چې د صحت په تلو کې څه ګنټې نه لګي د الله تعالی خوښه ده چې کم کس څه ټیم کې کمزوری کړي او څه ټیم یې راوغورځوي او څه ټیم یې ناجوړه کړي نو د خبرې مقصد دغه دی چې دا دعاګانې موږ په هر ټیم کې کوو چونکې د رمضان المبارک بهترینه میاشت ده بهترین اوقات دي نو د دعاګانو به موږ یو لمحه هم نه ضایع کوو خوږو کتونکو چې چرته موږ ته موقع میلاویږي نو موږ به دعا کوو خو بهترین صورت د دعا د قبولیت دا دی خوږو کتونکو چې د دعا نه پیله موږ وړوکی نه وړوکی نیک عمل وکړو چې هر کله موږ نیک عمل وکړو او د هغې نه بعد موږ دعا وکړو نو دغه دعا د قبولیت چانسز ډېر زیات دي نو چې هر کله که نیک عمل موږ چاته یو کجوره ولې ورنه کړه که چاته م یو 10 روپۍ صدقه ولې ورنه کړه که موږ د لارې نه یو کاڼی ولې لر نه کړو خو د هغې نه بعد بلکل چې څنګه م نیکي وکړه ده فورا د هغې نه بعد دعا غوښتل د هغې د قبولیت ډېر زیات چانس دی چونکې دا وخت هم مبارک دی نو په دغې وخت کې که فرض که موږ د احسان بدله د زنانو ته ورکوو نو هغې ته به تعریف وکړو دا به یو نیکي وي د هغې سره هم د دقې تعریف نه بعد فورا دعا وغواړئ د ځان دپاره وغواړئ امت مسلمه دپاره وغواړئ د بیمارانو دپاره وغواړئ چې کوم وفات شوي د هغې دپاره د مشرق ټي وي د ټول ټیم دپاره چې تاسو ته روزانه په سحري کې د برکت رمضان په نوم باندې دا سحري ټرانسمیشن را رسئ نوې عنوان سره نوې د معاشرې مسایل د شریعت په رڼا کې د هغې حل دپاره چې څومره م دي نو ټولو دپاره دعاګانې کوئ موږ به په دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ دعاګانې ستاسو دپاره ستاسو دعاګانې زموږ دپاره الله تعالی دې په خپل بارګاه کې قبول او منظور کړي نوي پروګرام کې به یو نوي ټاپک کې سره یو نوي عنوان سره ملاویږو تر هغې پورې ډاکټر مفتي اسدګل ته اجازت ورکوي د الله په امان